اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په صوابۍ ضلع کې د صوابۍ پی ټی ایم د انتظامات په رڼا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ میټینګ وشو. پرون هم نن هم په دې کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د تګلارې په هکله باندې هم فاینل خبره وشوله. هغه هم فاینل شو چې دغه به وي. د دې نه علاوه د انتظامي یعنی د انتظامات کولو او د تحریک بیانیه په مخ وړلو او دلته مزاحمت کولو د خپل خاورې دپاره د خپل خاورې د امن دپاره د سوله ییز ژوند دپاره په پښتنو کې د سوله ییز د ټول بیلوم ټول پښتنو سوله ییز ژوند دپاره په خپله خاوره باندې دوی ښه ژوند خپل وسایل په خپل لاس کې خپله خاوره په خپل لاس کې ورسره د دوی چې څومره د جنګ حالات د وجې دلته ډیسټربنس جوړ شوی د هغې لرې کولو دپاره یا راتلونکي وخت کې دا خدشات دي چې دا خاوره بیا هم ځینې خلک استعمالوي. په دې عقله باندې هم اوږده بحثونه او ښې خبرې وشولې ښې فیصلې وشولې. په دې حواله سره یو خبره خو دا ده چې آیین چې کوم مونږ فاینل کړی دی هغه مونږ لا ډرافټ کړی نه دی. په دې نه پس هغه په ټوکړې ټوکړې کښې په ریټن کې پروت دی. مونږ بیا ډرافټ کوو هغه به بیا ضلعو ته سینډ کوو. په دې اوس وخت کې په اردو ژبه کې یو آیین ګرځي په د سوشل میډیا هغه نه دی. ځینې خلک هغه ته هغه آیین وایي هغه نه دی بلکې دا بل دی چې کوم باندې موږ سره راځي او کوي. نو خدای د ټول وطن آباد لري. د پی ټي ایم صوابۍ ملګري چې دوی انتظامات په ښه طریقه سره وکړل په ښه توګه یې وکړل د خپل وطن خاورې دپاره یې خدمات هم وکړل هم یې دلته د میلمنو قدر وکړه. د دوی د ټولو د پښتو د دغې روایات قایم ساتلو مننه. خدای دې آباد